سلامونه، وخت مو په خیر دی. ولسي جرګې مالیې او بودیجې کمیسیون وایي چې د 1400 کال له حمل میاشتې څخه د ښوونکو، اجیرانو او د ملکي خدمتونو ټیټ رتبه مامورینو په معاشونو کې 2000 افغانۍ زیاتوالی راغلی. د 203 تندرقلو اردو څخه 1150 سرتیري فارغ شول. د ملي دفاع وزارت وایي چې تازه فارغ شوي ځواکونو ډاډ ورکړ چې په هیواد کې به د تلپاتې سولې او ارامتیا د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 90.5 میلیونه ډالرو مرسته تایید کړه. نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به له کرونا وایرس او وچکالي څخه د زیانمنو کسانو سره د مرستې په برخه کې لګول کیږي. امریکا وایي که تاوتریخوالی کم نشي نو د سولې بهیر به له ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان ویلي چې د تاوتریخوالي په دوام کې به ټولو لوریو ته اړین جوړجاړی ستونزمن شي. او ناټو یو ځل بیا له افغان ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د ناټو ملکي استازي د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه ډاډ ورکړی چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري ته دوام ورکړي.